سلامونه، وخت مو پخیر دی. اجمل شاه فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. اشرف غني په د سختو ناهیلو او بدمرغیو کې تاسې ګران لوبغاړي پر ډګرونو ملي بیرغ رپولو ته لاره جوړوئ. مبارکي درته وایم. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. د هیواد پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان په وړاندې د لوبې لړۍ ګټلو بریا د راتلونکي لپاره ژوندي هیلې وبالل او له همدې امله یې ټولو هیوادوالو ته د سترې ویاړ مبارکي وویل. محمد اشرف غني د مبارکي د پیغام په لړ کې لیکلي دي: د کرکټ اتلانو او هیوادوالو ته د دې لړۍ د دویمې پرله پسې لوبو په ګټلو د زړه له کومې مبارکي وایم. هغه زیاته کړې ده: په د سختو ناهیلو او بدمرغیو کې تاسې ګران لوبغاړي پر ډګرونو د ملي بیرغ رپولو ته لاره جوړوئ او په دې ډول د هیواد او ولس شونډو ته مسکا راولئ او د راتلونکي هیلې ژوندي ساتئ. په هر ډګر مو د ګران افغانستان لپاره بریا نصیب. د یادولو وړ دی چې افغانستان په دویمه نړیواله شلوریزه لوبه کې هم پاکستان ته ماته ورکړه او له دې سره یې درې نړیوالې شلوریزې لوبې لړۍ د 2-0 سره په خپل نوم کړ. افغانستان او پاکستان په لومړي ځل د نړیواله شلوریزې لوبې لړۍ ترسره کوي چې دغه لوبې لړۍ افغانستان په خپل نوم کړې ده، خو وروستۍ لوبه به یې نن د افغانستان په وخت 8:30 بجې ترسره کیږي. افغانستان د بریا په هیله. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک، یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.